غزل دی وایي د شپې د 1 بجې نه تر سهاره رکاتونه د شپې د 1 بجې نه تر سهاره رکاتونه او په تا باندې مې پورې وي بې شماره رکاتونه او مورجانې زه چې لږ به هم د سختو سره مخ شوم مورجانې زه چې لږ به هم د سختو سره مخ شوم مورجانې ما ته یاد دي ستا بېواره رکاتونه مولانا استاد شعر دی وایي دا خلک اوس د جهل د تیرو نه راوتلي دا خلک اوس د جهل د تیرو نه راوتلي خرڅېږي نه اوس دلته دوکانداره رکاتونه دا خلک اوس د جهل د تیرو نه راوتلي خرڅېږي نه اوس دلته دوکانداره رکاتونه او وایي ما 2 رکاته نفل هر منزله پورې بوځي ما 2 رکاته نفل هر منزله پورې بوځي تا هسې غورځولي له مایاره رکاتونه وایي ما 2 رکاته نفل هر منزله پورې بوځي تا هسې غورځولي له مایاره رکاتونه چې حق در باندې پاتې وي د یو مسلمان هم نو چې حق در باندې پاتې وي د یو مسلمان هم نو قسم دی که دې بچ کړي له انګاره رکاتونه او زما په خیال چې ته به هم څه لږ ډېر ګناهګار زما په خیال چې ته به هم څه لږ ډېر ګناهګار قضا شورانه ستا په ټس کې یاره رکاتونه زما په خیال چې ته به هم څه لږ ډېر ګناهګار قضا شورانه ستا په ټس کې یاره رکاتونه ته داسې بې وفا شولې چې زه دې بیهې هېر کړم قبول مې مشه هغه ستا دپاره رکاتونه او وسیمه د هغې له نصیحته خبرداروم وسیمه د هغې له نصیحته خبرداروم بېګا مې وکړه سم ډک له خماره رکاتونه بېګا مې وکړه سم ډک له خماره رکاتونه غزل ورته ویم وایي قسم دی دومره زړه چودون دي په هیڅ چا هم نه وي قسم دی دومره زړه چودون دي په هیڅ چا هم نه وي بیمار مې هم کي او زما د رنځ دوا هم نه وي او زه په وړو وړو خبرو باندې زړه وخورمه زه په وړو وړو خبرو باندې زړه وخورمه خلک قسم مات کړي وروستو یې پروا هم نه وي زه په وړو وړو خبرو باندې زړه وخورمه خلک قسم مات کړي وروستو یې پروا هم نه وي او په پښتنو باندې چې څومره ظلم شوی دی نو په پښتنو باندې چې څومره ظلم شوی دی نو دومره به شوی نو په وخت د کربلا هم نه وي او ما یې خپې هم نیولي بیا هم جانان نه ودرېږي که چا انصاف وکړو په ما کې به ګناه هم نه وي او تا که هر څومره بانې وکړې له ما لرې لاړې تا که هر څومره بانې وکړې له ما لرې لاړې خو دا مې واوره چې راځې ما کې به سا هم نه وي او ستا له تصویر سره وسیم تمامه شپه مشغول وي ستا له تصویر سره وسیم تمامه شپه مشغول وي او دا منمه چې تنها وي خو تنها هم نه وي